الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رفقة الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بعضی صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلل عرض وکړ د الله پیغمبره آیا زمونږ رب نږدې دی که نږدې وي مونږ ته چې مونږ ورته پټې پټې خبرې وکړو او په پټه پټه ورته خپل عرض وړاندې کوو غلی غلی انداز باندې او که چرته لرې وي چې په چغه او اواز سره مونږ هغه ته فریاد کوو اقریب ربنا فنناجی ام بعید ربنا فننادی. دا آیت نازل شو. اللہ رب العالمین او فرمائل اے زما پیغمبرہ زما بندگان چې کله تانه زما بارکی تپوسو کی نو تو ورته اوایا چې زه تاسو ته نږدې یما قبلوم دعا د دعا کی کله چې دې دعا غواړي زمانہ کار دار چې دې زما احکام قبول کی او په ما باندې یقین وساتي لعلهم يرشدون. دې لپاره چې دې کامیاب شي اللہ رب العالمین نزدې دی او اللہ رب العالمین د انسانانو او د مخلوقاتو د عقولنا او ذهننا وراء الورا دی ذات سکے چې هغه د صفات او حقیقت هم معلومیږي نه پورا
دیو جنا الله د پاره قرب دا ثابت ته خو مونږ په کې وایو په هغه طریقه باندې کوم چې د خدای شان سره لایق ده حقیقت الله رب العالمین ته معلوم دی ذکر الله ذات بیچون او بیچگون دی بیچون او چگون د وجنا د اغه ادراک نشي کېږي مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دارنګ داغه د صفات او حقیقت هم نه معلومیږي حقیقت صفات معلوم دي ولهذا داسې مباحثو کی تفتیش جائز نه دی اجمالا ایمان کافی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کله چې سوال کی ستانه پیغمبره بندگان زمان عني زما بارکی فإني قریب نزنی دیما قرب ورثه حاصل انسان بل مخلوق الله رب العالمین ذکر فرمای ونحن اقرب الیه من حبل الورید مونږ د مړی درک د زیات نږدې یو انسان ته نو کما یلیق بشانه تبارک وتعالى اجیب قبل ما دعوت الداعی دعا کون کی اذا دعانی کله چې سوال کوي زمانہ فلیستجیبوا لی وکار د چې زما احکام اومني وليؤمنوا بي ويقين اساتي بما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې دې کامیاب شي دعا به ال قبول شي چې زما احکام مني او په ما یقین ساتي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله نه سوال کړه سے چې یقین وی چې پاک په زموږ دعا قبول او روایت کې راغلي ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهن الله غافل او بے پروا سړي دعا نه قبلي چې هغه زړه دعا ته متوجي نوي نو دا سي دعا الله رب العالمین نه قبلي اجيب قبل ما دعوت الداعي دعا کوونکی کله چې د زمانه سوال کوي فليستجيبوا لي فکار دي چې د زما احکام قبول کی وليؤمنوا بي ويقينوا ساتي بما باندې لعلهم يرشدون لپاره دې کامیاب شي وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم حلال ګرځولې شي تاسو لپاره ليله الصيام پشپو د روزو کې الرفث رغبت کول الى نسائكم زنانا استاسو تا وحل جاز ګرځول شي لكم تاسو لپاره ليله الصيام پشپو د روزو کې الرفث مشغوله کېدل او رغبت اختیارول الى نسائكم قلوا ببيان سلام هن لباس لكم وهن لباس لكم دستاسو لپاره پرده ده وانتم لباس لهن او تاسو دې لپاره پردې وهن دا بیبیانی لباس لكم جامه دستاسو لپاره لکه څنګه چې جامینه پرده نه وي او لکه څنګه چې جامه انسان پورې پیوست وي دارنګي خزه هم ده وانتم تاسو چې لباس لهن پرده دې لپاره علم الله ويد الله تعالى انكم بشك تاسو كنتم وي تختانون خیانت مکو انفسکم زانون خپل سلام فتاب علیکم الله رحم وکب تاسو باندې وعفا عنكم وما في اخرتاستم فالآن پس اس باشروهن ملاویږي دې سلام
وابتغوا الټوي ما اغس كتب الله چې مقرر کړی الله تعالی لكم تاسو لپاره سمانا یعنی تاسو ته د رمضان پښپو کې اوس کورواله خپل بیان سره جایز دي او صرف شهوت م پورا کوي بلکې په دې جما باندې تاسو نیت دیو کې چې الله اولاد راکړي نو نیت اولاد مسنون او مستحب دي وابتغوا الټوي ما غسم كتب الله چې مقرر کړی الله لكم تاسو لپاره دې کوروالی باندې تاسو شهوت رانی مقصد مگر روي بلکې د نیک اولاد طلب کوي وکلوا خوراک کوي واشربوا اسکاک کوي د شپې په وخت کې حتا تر يتبين چې ښکار شي لكم تاسو لپاره الخيط الابيض سپینتار من الخيط الاسود تورتار من الفجر د سارنا ثم تم صيام بیا پورا کوي روزي الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او کورواله مکوي تاسو دی بیانو خپل سره وانتم عاکفون فی المساجد پدا سے حال کی چې تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې په حالت د اعتکاف کې کورواله او دارنګ خپلول وغیرہ دا حرام دي د خپل بیبي تلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دی فلا تقربوها من دې کې تاسو د دین وتلو ته یعنی د دین وتل سکه چې د وتلو نیت باندې دین اوسې هم یعنی دا نیت مکوي چې موږ به دا مات فلا تقربوها من دې کې دې تاسو په نیت وتلو د دې قوانینو كذلك دارنګ يبين الله بیانې الله تعالی آیاته احکام خپل للناس د خلق د فائدې لپاره لعلهم يتقون دې لپاره چې دې پرهیزګار شي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ابتدا کې دا مسله وا چې رمضان کې بچ کله چا ماخام افطاری وکړه روزه به ما تکړه نو دین ارستو به کده ودشو نو بل روزه به شروع کېدله دغه بیا بل روزه سٹارټ کېدله د شپې نه بیا صحابه کرامونه کوتاهی وشو عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل راغی دروځي ماتي نرستو د خوب په اراده باندې نو هغه د خپل بیبي پنځه پولید نو دغه وته خود خراب شو وای شي روچت شو هغه ډېر باندې وکړي چې زه بیمار یم دایم نو دوی چې دا د زنانو عادت ده او کورواله داس یو بل صحابي مبارک سره دا کارونه په سحر لراوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي د الله پیغمبر هلکت و اهلکت زخپلم تاوانی شوم بل ممنان سره سو خساره کې چولې پیسې چل شوی پیدا کار شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې کولی چې دا آیتونه رالل او الله فرمایل چې د شپې په وخت کې تاسو ته خوراک سکاک جایز او دارنګ کورواله هم جایز دی پر رمضان تر صبح صادق پوری درې چې تاسو کوی نه سپین تار د تور تار سپین تار کنایه ده درنانه تور تار کنایه ده د شپې د تیاری حضرت علی رضی الله عنه یو صحابي هغه دو تارونه د خپل بالش لاندې خو او بار به بالغ اوچت کوه تارونه به قتل بس بیا د مخامخ کې چې سپین تار او تور تار کار شي نو زبر هغه باندې ډېر ایسه ورځي داخله شو
دته دا تارو نه ښکارېده رسول الله صلی الله علیه وسلم تار کې د الله پیغمبر بیګا خو ما داسې وکړو خو دا سپین تار او تور تار خو نه ممیز کېږي یو بل نبی کریم ورته فرمایل ساده سړیه سپین تار او تور تار د دینه مراد ورځ دا او تیاره د شپې ده رڼا د ورځ ده او تیاره د شپې ده انک لعرید القفا دا د اثر خو بیا ډېر بلند دی چې شپه ورځ اعلان دي بل روایت کې راځي ان وسادتک لعرید استاد تکیا خو ډېر خپل نه بیا شپه ورځ اعلان دي صابونی رحمت الله علیه په تبیان کې لیکلي دي چې جبرئیل علیہ السلام من الفجر ټکه دې لپاره مستقل آسمانونو راغلي ولا تاكلوا مخري اموالكم مال نخبل يعني ليوب المال بينكم فقبل منك بالباطل فنا حقام وتدلوا بها او ملي قيدا الى الحكام طرف د حاکمانو ثالثه کلو د پاره چې خوري تاسو فريقا یو ټوکړه یو حصہ من اموال الناس د مالونو د خلقنا په ظلم سره بالاسم بغنا او ظلم سره وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ الله رب العالمین بدی آیت کی د رشوت اغستلو او نور جائز طریقو باندې د مال حاصلولو نه منع کوي ولا تاكلوا مخري اموالكم مالنا د یو بل بینکم فقل منس کی بالباطل بناروا وتدلوا او ملګی دا بهاد اموال لرا الى الحكام حاکمانو طرف دا لتاكلوا لپاره چې خوري تاسو فریقا یو ټوکړه من اموال الناس د مالونو خلقنا بالاسم بغنا سره وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ يسألونك عن الاهله سوال کوي تپوس کې ستانه پیغمبر عن الاهله په بار د میاشتو کې سوال داسو چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې دا میاش غټیږي ولی وړیږي ولی او دې کې څه حکمت ده الله جواب فرمایي يسألونك تپوس کوي دستانه پیغمبر عن الاهله په بار د میاشتو کې اهله جمع د هلال میاشتو قل اے پیغمبر هي دا چې د مواقیت ذریعہ د پیژنګلو د وختونو د الناس د پاره د خلکو والحج او د پاره د معلومات او د عبادت د حج دا یعنی تعین د ایام د حج به کی وليس البر او ند دانی کی
وليس البر او ند دانی کی بان دا چې تاسو راځي تاسو البيوت کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا ولكن البر لكن دا نیکی من دا وچا اتقا چې پرهیزګاری کوي واتو البيوت راتکر کورونو ته من ابوابها د طرف د دروازو دا غینا واتقوا الله ويرجد الله شاه عبد العزيز دهلوی رحمت الله علیه فرمای مراد د تقوا نه ترک د گناهونو دی دلته واتقوا الله ويرجد الله یعنی گناهونه پرې لعلکم تفلحون دې باید تاسو کامیاب شئ شریعت کې قمری حساب دی او مدار د احکام او د عبادتو په دی دی ځکه چې په دې کې سہولت ته او د ټولو خلکو را جمع کېدل په دې ممکن دي بیا ځینې حسابونه خو په دې کې داسې دي معاملات او عبادات چې په هغې کې د قمري حساب نه علاوه بل سبحان حساب جائز نه دی لکه حج د حج چې کومې میاشتې دي ذی قعده ذی الحجه بله میاشت کې نه کېږي یا رمضان روجې اخترونه او زکات عدت الطلاق وغیرہ او بعضی دنیوي معاملات داسې چې هغې کې اختیار شته چې قمري حساب ورلره کې او که شمسي کې لکه دنیوي لین دین باندې سړی واده وکړي چې د اخره مې په تا درخرڅه کړه او په اګست کې به پیسې راکړې یا مئی کې به یې راکړې یا بله داسې میاشت یاده کې د دنیوي خبرو کې دا جایز دی بیا دی آیات کی وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها فرمایي چې نه دا نیکی چې تاسو خپل کورونو ته د شاده طرف نه راځي دا د یو رسم رد کوي معارف کې مفتی شفیع صاحب لیکلي بیان القرآن کې حضرت تانوی رحمت الله علیه لیکلي هغه داسې چې په جاهلیت کې به څوک په حالت د احرام کې اوس ضرورت د پاره به کور ته لاړو هغې کورونه خو حدود د حرم کې وګڼه نو دوی به په دروازه باندې نه راتلل دا به یې ګناه ګڼله بلکې د شاده طرف نه به راغلل او ډیر کرده به دیوال باغې براغله تفسیر بیان القرآن لیکي او دا به غټ فضیلت ګڼو الله فرمایل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها دا نیکی نه چې تاسو د ځان نه یو نیکی ایجاد کړئ مثلا تاسو راځئ خپلو کورونو ته د شاګانو د طرف نه نو دا تاسو ته چا وي تفسیر معارف او بیان القرآن لیکي د دې نه معلومه شوه کوم شی چې شرعا جایز هغه عبادت عقیده کول او ثواب ګڼل دا هم بدعت دی او یو شی جایز وي
هغه جایز چې ګناه ګڼل هم باعث د ملامتیا دی او پاغي باندې د ګناه قیده ساتل هم مذموم دي او دا هم بدعت چې کوم شی ګناه نه ته ګناه وي نو غیر دین دی په دین کې داخل کړ روا ناروا خو د دین حصہ او کوم شی چې جایز وي مباح قدر وي هغه ته مستحب یا سنت هم نشوي واتوا البيوت رضيخ بلقونتا من ابوابها د طرف د دروازو دا غینا واتقوا الله ويرجن الله لعلكم تفلحون دې د پاره تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله جنگ کوي په لار د الله کې الذين كسانوا سر يقاتلونكم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا زیاته مکوي ان الله بشک الله لا يحب المعتدين نخو خیزاتی کوم کولران وقتلوهم جنگ کوي دې سره حيث ثقفتموهم کوم ځای کې چې عمومي تاسو دی لران واخرجوهم وباسيدي لره من حيث اخرجوكم دا غیر چې تاسو یې وستلیه والفتنه الشرك او کفر چې اشد من القتل ډېر سخت دی د جنگ نام والفتنه شرک او کفر چې اشد سخت دی من القتل د جنگ نام ولا تقاتلوهم جنگ مکوئ دی سره عند المسجد الحرام فخواد مسجد الحرام کی حتی تردی یقاتلوکم چې جنگ وکي تاسو سره فی باغی کې فإن قاتلوکم فإن قاتلوكم پس که چرته دی جنگ ای تاسو سره فقتلوهم نو تاسو هم جنگ کوي دی لپاره سره کذالک دارنګ جزاء الکافرین سزا د کافرانو فإن انتهوا پس که چرته دی ایمان شو فإن الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی منشو اسلام قبول کنو الله به ګناه معاف وقاتلهم جنگ کوي دی سره حتا تر دی لا تكون فتنه چې پاتې نشي شرک او کفر ويكون الدين شدين لله خالص د الله فإن انتهوا بس که شرلی من شد کفرنا فلا عدوان نشته زیاته الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه تفسیر عثمانی کی لکھی اصل خبر داوا صحابه کرام یو زید تتلیو جنگ کی تلیو او د دې خیال داو چې یاره دا سلور میاشتي چې کومو کې په ابتدا د اسلام کې جنگ منو ذی قعده ذی الحجه محرم او رجب ذی قعده ذی الحجه محرم دي ته به اربع حرم ویل نو ابتدا د اسلام کې بدی کی جهاد جنگ وغیرہ دا منو
دې خیال داو چې دا کمی د احترام میاشتې چې دي نو په دې کې خو مونږ جنګ نه کوو لہذا اخیره تاریخ دی اغی سپهل کو یا اغی ممسرا بعد اراده لرلا مونږ به جنگ کو دفاع وکړو اغا اتفاقا د دې میاشتې اخیر تاریخ صحابه کرام خیال نو او باقی کې اشهر حرم داخل شو نو کله چې دې جنگو کاغی سره مختصر جنگ شو نو منافقین او کافرانو مسلمانانو ته طعنا ورکول شروع کړي اوس تاسو اشهر حرم کې جنگ شروع حالانکه ابتدا غي کړي و الله دا آیتونه راولېګل او یې فرمایل الشهر الحرام میاشت د عزت بالشهر الحرام په بدلا د میاشت د عزت کې دا والحرمات او عزتونه چې دي قصاص بدلی والا دي ومن اعتدى عليكم چا چې زیاته وکړه په تاسو باندې فاعتدوا عليه نو تاسو زیاته وکړه په هغه باندې به مثل ما اعتدى عليكم په مثل د هغه چې زیاته کړی په تاسو واتقوا الله ويرجد الله نو واعلموا پوښه ان الله مع المتقين بشك الله ملګری د پرهیزګارو هغه پروپاګاندا الله رب العالمین رد کړلا چې والحرمات قصاص وانفقوا في سبيل الله خرج کوي په لار د الله کې ولا تلقوا مغرزوی زانونا بی ایدیکم پخفلا الى التحلکتی حلاکت طرف تھا ولا تلقو او مغرزوی بی ایدیکم پل زانونا پخفلا الى التحلکتی حلاکت طرف تھا تفسیر ابن کثیر لکری دی دیو جہاد مقوى یو صاحب د مشرکانو په یو غټه ډله ورغی او جنگیده تر دې چې هغه شهید شو نو چاوي چې دا کار خو نه کو ځان په خپل مرګ ته یوړو او الله فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ادرید او جوش کے راغے او فرمیل فینا معاشر الانصار نزلت هذه الآیہ دا آیت زمون بارکی نازل دے دا انصار بارکی او اصل خبر داوا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کړلا نمونگا انصارو او ځینې مهاجرین خپلو کې وي
انصار وی زموږ باغونه او پټي شاړ شوي دي موږ مسلسل جهاد کیو د الله پاک په لاره کیو نو خپل پټیم شاړ کړي دي راځي اسلام خو عاصم خور شو چې اوس د دنیا د کار ته لږه توجه ورکو دا باغونه او دا پټي برابر او مهاجرین صحابه کرام وو فرمایل چې موږ بلک تجارت وکړو زګټا وټا وکړو الله رب العالمین دا آیت نازل کوي فرمایل چې دا ترک جهاد فی سبیل الله دستا سوچ دې دا ځانونه هلاکت ته غورځول دي نا سړی خاموش ولا تلقوا بأيديكم مغرزوي خپل ځانونه په خپل تهلکتي هلاکت طرف ته پدیجه چې تاسو جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله پرې دی واحسنوا نیک اعمال کوي واحسنوا تفسیر قرطبی لیکلی دی سعید بن جبیر رحمت الله علیه د سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړی دی لا تمسكوا النفقه في سبيل الله فتهلكوا دا الله په لار کې خیرات مو بندوي کینی عذاب بدر باندې راشي هلاکت په باندې راشي او برا ابن عازب رضی الله عنه فرمای هلاکت ته ځان غرزول نه مراد ده یو سړی ګناهونو کې اخته او ما بخنه نشته لري زه توبه نو باسم ما خدای نه بخي والعیاذ بالله لذا ځان هلاکت ته غورځي واحسنوا وانفقوا دا الله په لار کې مال لګوي ان الله يحب المحسنين بشک الله مینه کوي هغه خلق سره چې الله په لار کې مال لګوي واتم الحج والعمره لله پورا کوي حج والعمره عمره لله دا الله درزا لپاره حج فرض دی په ټول عمر کې یو ځل عمره سنت مؤکد ده او ځینې محققین متواجب وي فین احصرتم بس که چرته بند کړی شوي تاسو احصار دی ته وایي چې یو سړی احرام وتړي او رواني حج یا عمرې ته او منځ کې بند شي حکومت ته لاسه بند شي یا بل څه عارض مخې ته راشي فین احصرتم بس که چرته بند کړی شوي تاسو د دشمن یا د مرض د وجې نه فمستیسر لازم دی په تاسو باندې هغه چې آسان وي من الهدي د قربانینا ولا تحلیقوا او مخرای رؤوسکم سرون خپل حتی تر یبلغ الهدي جورسیږي دا قربانی محله زید حلال خپلتا فمن كان منكم مريضا او سوچو پتا سو کی بیمار او به ادم من راسه فغما سرداغنا ففدیه لازم ده په باندې فدیه من صيام دروجونا او صدقه یا د خیراتنا او نسک یا د قربانینا ذبح فاذا امنتم هر کله چې بیا تاسو په امن کې شئ ومن تمتع چې فایده واسطه بالعمره بعمره کولو سره الى الحج تر حج پوری فمستيسر لازم دی په باندې هغه چې آسان وي من الهدي د قربانینا فمن لم يجد اسو چې وسینوي د قربانای کولو فصيام 3 ایام لازم دی په باندې روزي 3 ورځې نیول فل حج په حج کې وسبعه او اذا رجعتم كلت تاسو واپس شي تلك 10 كامله دا لسروجي پوردي ذالک دا حکم لمن د پر دا چاره لم يكن اهلو جنوي کور د حاضر المسجد الحرام نزدي حدود د مسجد الحرام کې اوسیدونکي نه یعنی د نزدي وطن نوي حدود حرم نه بار وي واتقوا الله ويرجد لنا وعلموا بويشه ان الله شديد العقاب الله سخت عذاب والے حج په درې قسمه دي
یو حج قران دی یو حج تمتع دی یو حج افراد دی حج افراد دی ته وی چې سړی صرف د حج احرام وته عمره پکې نه کی دیتا افراد حج افراد ورته او بل تمتع او قران دی ته وای یو سړی احرام وتړي د عمره او د حج دواړو او بیا عمره وکي احرام ختم نکي او ماغه احرام باندې بیا حج وکي دې ته حج قران وای قران قرن په وسوالي ته وای نو حج عمره په وسک په یو احرام وکړي او حج تمتع دی ته وای تمتع وی فایده اخستلو عمره احرام یو تړو لاړ عمره وکړه د اغین رستو چې عمره نه فارغ شو احرام نه ځان وویست بیا د حج په ایامو کې بیا احرام وتړي د حج لپاره او حج مو نو حج افراد هر چاله جایز دی او تمتع قران هغه خلکو له جایز دی چې کوم د حدودنا او د میقات حدود حرم او میقات نه بهر وي کم خلق چې میقات کې دن نه ناغي ته تمتع او قران جایز نه دي په درې واړو حجونو کې غوړه حج قران دی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله یو رساله لیکلې ده متعدد احادیث راغلي دي پای خبر کړی دی کریم صلی الله علیه وسلم حج کړو نو دا حج قران الحج اشهر معلومات حج ذي میاشتې معلومي شوال ذي قعده او لسرزيد ذي الحج فمن فرض چاچ مقرر کو فيهن بديكي پزان باندې حج فلا رفس نو نبکی د گناهکار ولا فسوقا فلا رفس نو پوچی خبرې کوي ولا فسوق او نب گناہ کوي ولا جدال او نب جګړې کوي فی الحج فحج کی وما تفعلوا من خير اچ کوي تاسو د نه کین یعلم الله فی جنی اغلر الله وتزودوا زان سره د لارې خرج اخلي فإن خير الزاد التقوى بهترین زاد راه چې دا التقوى ځان ساتل دي د سوال کولو نه واتقون ويريګ زمانه یا اولي الباب اي خوندانو د عقل وتزودوا او د لارې خرج اخلي فإن خير الزاد التقوى بشک بهترین د توخینا التقوى ځان ساتل دي د سوال کولو نه بعض کسانو غیبوی نحن متوکلون
مونږ خو متوکلین خلک یو مونږ د لارې خرج نه اخلو زو د الله په لار کې او حج ته ځو نو بیا چې څه مزل بیا وکړي به شو لږ ډېره خرچه وه چې ورسره وه هغه به ختمه شوه نو بیا د انسان ضروریات خو ډېر دي نو بیا به مجبور شو سوال کولو ته نو بیا به یې سوال کول نو الله فرمایي چې دا د توکل سره منافي نه ده چې ته ځان ته اسباب برابر کړي بروسه په الله ساته او نور کار لپاره چې کومې تقاضي دي هغه پوره کوه اسباب وتزودوا او د لارې خرج اخلی فإن خیر الزاد التقوى بشک بهترین توخه چې دا التقوى ځان ساتل دي د سوال کولو نه واتقون یا اولی الباب ویریږئ زمانه ای خاوندانو د عقل یو توکل دی یو تأکل دی توکل اسباب برابرول او نتیجه الله ته حواله کول او تأکل خوړلو د مالونو ته وایي دوی به تأکل کول دا توکل خو نه دی لیس علیکم جناح عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي الرفث الجماع مراد د رفث نه کورواله دی وزر وهل دی والفسوق السباب او مراد د فسوق د کنزلی کول دی والجدال ان صاحبك حتى تغضبه جدال دي ته وي چې ته یو مرګري سره باس کې بې ځایه تر دې چې غوسه کې عبد الله بن عباس شیرینو نقل کړی دي هغه روایت چې هغه به فرمایل اسنا اريد اشاره سره خبرې کول دي چې جما خبرې بلې خزې ته په حالت د احرام کې وای نو ارمان دې نو چې احرام کې نه نو ما به تاسو سره کتلیو او داسې وته خبرې کې د جما نه مخکې چې کومې خبرې کې لو كنا حلالين لكان كذا وكذا نو چې وته چې په حالت د احرام کې نه وي نو موږ لا بلی مو یا اوس به داسې کار شوی او داسې کار شوی نو دا په حالت د احرام کې منع دي واتقون ویریږئ زمانه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل معلومه شوه چې عقل ډېر ضروري دی د الله یره عقلمندو کې راځي او عقل انسان کې راځي په نیکو اعمالو اختیارولو سره نیک صحبت اختیارولو سره فکر کولو سره او ترک د ګناهونو سره یو ذهن دی یو عقل دی ذهن به تیز وي عقل به پکې نه وي لکه د انګریزان څومره ایجادات یې کړي خو عقل پکې نشته ځکه د دنیا سوچ کوي او د دایمي ژوند د ابدي ژوند د آخرت سره سوچ نشته او چې مړ شي وي ډېد شو څه شي ډېد شو او نو ډېد نه بعد پسې کېږي ډېد باندې کار نه کېږي آخرت له تیارې وکړه لیس علیکم جناح دا یو طریقه وه چې بعضې کسانو به د حج سفر اختیار کو او ویل به چې په فارغ وخت کې به د حج نه چې کله فارغ شو نو هلته به منډی لګي نو تجارت به مو کو نو دی چې به بیا دا تجارت کو نو خلکو به ورته وي چې تاسو حج نه شو تاسو کاروبار له راغلي وئ لیس الله فرمایي لیس علیکم نشته به تاسو باندې جناح ګناه
ان دا تبتغوا چې ولټوي تاسو فضلا حلال روزي من ربكم د طرف در تاسو نه فإذا فتم ارکل چې واپس شي تاسو من عرفات د میدان عرفات نه فاذكروا الله یادوي تاسو الله لرا عند المشعر الحرام وقواد مشعر حرام کی یعنی مزدلفه کی د شپې قیام کوي او الله یاد کوي واذکروه یادوي الله کما هداکم لک څنګه چې تاسو ته هدایت کړی دی خپل رائے نه طریقې د عبادت مجاری کوي یا دا علت ته د ذکر دا الله ذکر زکو کوي چې الله تاسو ته هدایت نصیب کړی دی دا الله شکر ادا کوي دا الله ذکر کوي ځکه چې تاسو ته هدایت درکړی دی وان کنتم من قبله لمن الضالين اگر چې وي تاسو مخکې نه خامخا د گمراهانو نه واذكروه بتوحيده والمعنى الثناء عليه وإن كنتم من قبله من قبل هدايته یاد کید الله توحید دا الله ثنا بیان کید الله توحید بار بار وای لا اله الا الله الحمدلله وای او دا الله د هدایت در کول نمخ کی تاسو گمراه وای دی قریشو اصل کی ځانته د منجورانو نسبت کو چې موږ د حرم مجاورین او مزدلفه د حرم نه بهر ده دارنګه عرفات مزدلفه په حرم کې دنه ده او عرفات د حرم نه بهر دی نو دوی به عرفات ته نتل مزدلفه کې به ایسارېدل او بیا به واپس راتلل مکی ته الله فرمایي ثم افیدوا من حيث افاض الناس ثم افیدوا بیا تاسو واپس شئ من حيث دا غدین افاض الناس کہ واپس کی دا نور خلق واستغفر الله بخنو غړې د الله نه ځکه چې تاسو په حج کې د جاهلیت خبرې شروع کړې نو مخکنی رسمونو نه اوس توبه واسي ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی ثم افیدوا بیا واپس شئ من حيث افاض الناس دا زینا چې واپس کی دا نور خلق ځان د پاره بدايه تخصیصات په پیدا کوي امتیازی حالت دا الله بندگی په کار داده چې د نور خلق په شان دي تاسو ټول کوي واستغفر الله بخنه غړې د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی فإذا قضيتم مناسككم ارکلا چی پورا کتا سو عبادتون خپل اعمال لحج فاذكروا الله یادوی الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا بشانت دیادول استاسو آباءكم قلو مشران لرا او اشد ذکرا یا زیاد دین پیادولو کی اصل خبر داو چې کله بلی د حج د اعمال نه فارغ شو نو راجمه بشو الچا بد خپل نیکه او د پلار مفاخر بیانول زمان نیکه داسې مضبوط سړیو او داسې به سړیو چت د مری نه به نو را لړ به کو او چا بسوي هغه دونه مړی کړیو او داسې کاری کړو یو بوخي ځان له خړل یو غړي ځان له خړل او دا خبرې وي الله فرمایي دین سن جوړيږي تاسو زما ذکر کوئ د ذکر د ټولو نه لویه خبره ده چې د انسان دا اندامونه د الله په عبادت کې لګیاوي که زړه او روح یې نه وي یو اندام جبه خو د خدای په عبادت کې لګیاوي کنه او دا ډېر لوی نعمت دی
په ذکر سره د انسان خواهشات کمی، د زړه خیره لريږي، د ګناهونو جذبات کمزوري کی او د عبادت او طاعات او جذبه زیاتی. حتی چې علماء کرام مشایخ عظام لیکي چې ذکر د ټول عبادتو د لپاره روح دی. فإذا قضيتم أرقلت پورگی تاسو مناسککم عبادتون خپل حج وغیرہ فاذکروا الله یادوی اللہ تعالی کذکرکم بشاد یادول استاسو آباءکم مشران خپل لرا او اشد ذکرا یا زیاد داغین په یادول سره. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله لیکلی دي او نور مفسرین هم لیکلی دي چې دا آیت دلیل دی په ذکر بالجهر باندې. کذکرکم آباءکم په شان ته د یادول استاسو مشران خپل رواشات ته ذکر یا داغه نه زیات ذکر سره نه خوړه کې ذکر نه کولو کنه پوښتنه ته आवाज وکاو او په جبه کولو. نو ذکر بالجهر نه انکار مکوا، ذکر بالاخفاء نه انکار مکوا. ټیک ته آداب شته ولا ارزه کې جهرم جائز نه دی او ارزه کې جهر منع هم نه دی. فمن الناس بعد خلقنا من داسر يقول جاوي ربنا رب زمون اے رب زمونگا آتنا راکی مونگا تا فی الدنیا پا دنیا کی سچیم دی پا دنیا کی راکی وما له نبید دفار فی الاخرت پا آخرت کی من خلاق صبرخا ذکر چه منکر دے الاخرتنا ومنهم وبعض دینا من اعسو دیتا مومنان یقول چاگوی ربنا اے رب زمونگا آتنا راکی مونگا تا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا نیکی وفي الآخرة وبآخرت کی حسنتا نیکی و بہتری وقنا و بچ منگا عذاب النار دا عذاب دورنا اولئک دا کسان لهم دید پر نصیب حصدا مما دا سنک سبو چکڑی دی والله اللہ تعالی سریع الحساب جل حساب والا دے. واذکروا الله یادوی اللہ لرا فی ایام معدودات اورزو شمیر ریشو کی آتنا فی الدنیا حسنا راکی منتا پا دنیا کی حسنا وفی الاخرت حسنا و پا آخرت کی حسنا. دنیا کی حسنا ایمان او عمل صالح دے او پا آخرت کی حسنا جنت دے. پا دنیا کی حسنا خکلی بی بی او خکل کور پا آخرت کی جنت او دا اللہ رضا دا ٹولی شوی ټول معنی صحیح. اولئک دا کسان لهم دید پر نصیب حصدا مما دا سنک سبو چی گٹلی دی والله اللہ تعالی سریع الحساب جل حساب والا دی. واذکر اللہ یادوی اللہ تعالی فی ایام معدودات پاورد شمیر ریشو کی ومن تعجل چاچی تادیو کفی یومینی پدی دو ورزو کی فلا اسم علی نشتے گناہ پدباندی ومن تاخر او څوک چې رستو پاتې شو دی الله سمې ورځې تم پاتې شو فلا اسم علی نشته ګناه په باندې لمن اتقى دا حکم دا چا د پاره چې یریږي د الله نه واتقوا الله ويرګي د الله نه وعلموا پوښه انکم تاسو الیه دی الله ته تحشرون جمع کولې بشي. په جاهلیت کې او رواج چې څوک با د مینا نظر واپس شو په 12 تاریخ هغه ته به بعضی کسانو ګناهګار ویل او چې څوک به د 14 تاریخ ته پاتې شو د ذل حج او د 14 تاریخ رمې بیا هم وکړه نو دغه کسانو به دې ته ګناهګار وي. الله فرمایل چې ګناه بچا باندې نشته که څوک په 12 تاریخ واپس شو مکی ته راغی هم حج وشو او څه نقصان پکې نشته او څوک د 14 ته پاتې شو په 14 تاریخ باندې امره مې وکړه د جمراتو په د باندې هم ګناه نشته. البته بهتره ده
چې سړی دیارلس تم پاتې شي او ویشتلو کې د جمرات. ومن الناس بعض خلقنا من داسي يعجبك چې په تعجب کې واچي تعالی قولو خبر دا په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یا يعجبك فخيبته یا خبر لګي پتا باندې قولو خبر د په الحیات الدنیا خبرې چې د دنیا د امور سره متعلق دي په دنیا بخپويږي. ويشهد الله حاضر ناظر بغني الله گواکي با الله تعالی ما فی قلبه پاس باندې چې په ضمیر او زړه د کړي وهو علد الخصام حال دا چې دا ډېر زیات جګړمار وي انشتا په مخالفت کې هر چا نه پیش وي. یو سړیو اخنس ابن شریق نومي نو دا اخنس ډېر فصیح او بلیغ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راغی حاضر شو او قسمونه خوړل چې زه مسلمان ما او تاسو ډېر خپل دین دی او تاسو ته الله ډېر وی مقام درکړي. بهر چې وته نو مقتاره میتو به شروع کړ شرارت او فساد. مفسرین لیکي د مسلمانانو سره ساروي ولاړو غیبان یخبی میماتی کې سو فصل مسل وغیم قران کو خراب کو ځکه چې منافق او فسادی خو فساد کې چې څه ملو شي په پښتو کې یو متل دی اخون له خو دې پیوي که د خریوي که د سپیوي ارمونی سړی ته خو آرامیتوب چې څه ملاویږي کوي. الله دې زموږ اصلاح فرمایي. منافق مرتد او بيدینا کفار اس کله د مسلمانانو خیر خوان نشي کېده. نو اخون له خو دې پیوي که د خریوي که د سپیوي فسادی سړی خو فساد کوي چې څه ورته لاس ته راغلل. الله رب العالمین خپل پیغمبر ته فرمای ومن الناس بعض خلقنا من داسری يعجبك چې خبر لګي پتا باندې خبره هغه په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ويشهد الله گواکي الله تعالی لرا ما فی قلبه پاسمانی پړ کې وی او علد الخصام حال دا چې دا ډېر غټ جګړمار وي او هو علد الخصام علد ډېر سخت خصام جګړمار یا ستا په مخالفت کې ډېر سخت. وجا تولا کله چې وګرځېستانه یو معنا ده وجا تولا کله چې واپس شي ستا د مجلس نه سعا فی الارض کوشش کوي په ځمکه باندې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې کې ويهلك الحرث او هلاك د چا فصل والنسل او سار ولرا والله الله پاک لا يحب الفساد نخخي فساد لرا. تولى واپس شتا د مجلس او روح المانی کی او زاد المسیر کی لیکلی دي وجا تولى کله چې د حاکم شي والی شي سعى في الارض کوشش کی بز مکوان لیوسید فیها چې فساد کی پائیں گے
ويهلك الحرث او هلاك فصل لرا والنسل وسارو لرا والله لا يحب الفساد الله نخوخي فساد لرا واذا قيل له كلتي ولشد اتق الله ويرغد الله اخذته العزه ونسيد لرا عزت يعني غرور اخذته العزه ونسيد لرا غرور بالاسم بغنا سرا دتچوي دا الله نو يريغا ځان دی ورکشي فحسبه جهنم کافر دلر جهنم ولا بئس المهاد او خامخا ډیر بد دی زید آرام ده دا وت تحکما ویلی جهنم د آرام ځای خو نه دی کړ ولا بئس المهاد او ډیر بد بچونه ده ومن الناس او باید خلقنا من داسي يشري چی خرسي نفسه ذات خپل ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو درځامندۍ د الله تعالی والله الله تعالی رؤوف شفقت کوونکی دی بالعباد فخپل بندگانو باندې دا بل صحابي صہیب رومی رضی الله عنه زاد المسیر کی دغه واقعا ده هغه چې کله هجرت کولو مدینه طیبه ته بلار روانو کافران وته مخ ته راوته ورته وی چرته رواني د سره خپل سورلیم وا غشیم سره ولندم سره او د خوراس کاګم سره سو ورته د الله پیغمبر هجرت فرمایله د مدینه طیبه ته تشریف وړه زموږ په دې صفه خبره وته وي مونږ دې نه پریدو وي خطا سو ما نه پریدي وي وي سم خیال دی ټیک ته چې تاسو ډیر یې زه یو یم نو سبو کې ما به مړ کې تاسو ته پته ده چې زه ډیر غشي علما ما سره پتی کی تورم شتا او غشیم را سره شتا تاسو ما ته درانه دیکت نه مخ کې به ما تاسو کې ډیر غزولی وی نو ټیک تاسو به تاسو باندې غشي علما غشي کی درځي نو سو خو به تاسو کې لګی کا صدره ما کلمه خو ته نه وېما کنه نو تاسو به ډیر زمانہ مخکې واصل جهنم شي ان شاء الله او بیا به ما سره دا توره په لاس کې نو زه به په دې توره تاسو سره جنگېږم نو ټیک دا اخر کې مما مړ گئی ځکه په باندې مونږ گزاره سر کوي خو کزان تم خیال وی او د ځان خیر غواړي نو لہذا تمام مخپری دی دا خبره وره زبا تاسو له پیسې درکم زه تاسو ته خپل مال درکوما په ما سکوي ظالمانو لاړ شي په مکه مکرمه کې فلاني ځای کې ما دومره مال خیر او تاسو خو زما مخ آزاد کوي هغه وی الکه دا خوې کنه ته خواسه مونږ د پاسانه نشو مړ کول ځان اسبه د شيري د خوراک ولی نو مخه وته پرې خو دغه پیسې واغستې صہیب رومي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر روان دي چې کله را حاضر شو هدایتونه نازل ومن الناس باید خلقنا من دا شری یشری چې خرسي ځان خپل د پاره در ځامندې د الله والله الله پاک رؤوف شفقت کوونکی دی بالعباد بندگانو خپل باندې یا ایها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة عبد الله بن سلام رضی الله عنه
او د هغه سره ملګري مسلمانان شو نو مسلمانان شو نو د یهودو مذهب کې دا دي چې د خالد اورځي تعظیم کوي د خالد اورځي احترام به هم کول او ویلي چې بس په اسلام کې خود دین سنفي نه راغلي بد ځینې خبرې چې راغلي دي د اسلام به منو او د زوړ دین د يهودیت بعضې خبرې چې مونږه تکمه متوجي دي دا بم کوم د خالد اورځي تعظیم بم کوم نو الله دا آیت نازل کوي فرمایي چې دا سنا ادخلوا فی السلم کافه پورا دین کې داخل شي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان ادخلوا داخل شي فی السلم په اسلام کې کافتن ټول پورا ولا تتبعوا پیروي مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان د وسوسو د شیطان انه لكم عدو مبين بشک تاسو د پر دشمن ښکار لري فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم بس كشرت تاسو أخويدي فإن زللتم بس كشرت تاسو دو كشوي أو أخويدي من بعد ما جاءتكم البينات رسول دین چرال تاسو واضح دلائل د صراط مستقیمنا فعلموا بویشه ان الله بشک الله چې عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور هل ينظرون انتظار نکي دی په ایمان وروړلو کې الا مگر دې خبرې یاتيهم الله چراشدی الله تعالی فی ظلال فغسور من الغمام دوریه ذکی والملائکه فرشتي وقضي الامر او فیصله کړی شي کار ویل الله ترجع الامور او الله طرف ته واپس کول شي ټول کارونه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته روح المانی او بیان القرآن لیکلی د قیامت پر ورځ الله پاک ټول مخلوقات را جمع کی دا ټول خلق به حساب کتاب په انتظار کی الله رب العالمین کما یلیق بشانه تبارک وتعالى براشی او دا سیوریز بوي پای کې به الله رب العالمین عرش موجود شي الله به تجلی فرمایي عبد الله بن عباس سے فرمایي د دې ورځې نه بغیر چا پیره فرشتي وي نو د دې آیت تفسیر یو دا دی بیا مطلب دا شو چې دا خلق په دې ایمان وروړلو کې انتظار نه کوي مگر د ورځې د قیامت او دیم تفسیر دا دی هل ينظرون انتظار نه کوي دی په دې ایمان وروړلو کې الا مگر ایاتهم الله چراتګو کی دیتا الله تعالی د عذاب خپل په دنیا کې فی ظلال البغسور من الغمام دوریز کی والملائکه فرشتي د عذاب وقضي الامر او ختم شي دا کار ورشي کار دري یعنی خدای په قهر نازل کی او ختم شي وإلى الله ترجع الامور او الله طرف ته واپس کول شي ټول کارونه سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة تفوسو قد بني اسرائيلنا كم آتيناهم سمر والكرم من قديت من آية بينة دا نشانات واضحنا ومن يبدل نعمة الله چاچی بدل کا نعمت اللہ تعالی من بعد ما جاتو رستو دینا چراشی فإن الله شدید العقاب بشک اللہ سخت عذاب والا دے زین للذین کفروا الحیات الدنیا خستکړه شوی د پر دا کسانو چې کافران دي ژوند دنیا ويسخرون من الذين آمنوا او مسخري کوي د مؤمنانو پورې والذین اتقوا فوقهم او کسان چې تقوا یې کړی دا د پاسه دی وي یوم القیامت بورد د قیامت کې والله الله تعالی يرزق رزق ورکي من یشاء چاله چې غواړي بغیر حساب به حسابا
كان الناس امه واحده او دا خلق انسانان ټول امه یو طریقه باندې ابتدا کې آدم علیہ السلام او داغه بچیو ټول یو دین او اسلام کفر شرک نو حتی چې مبلغی آدم علیہ السلام رسو 2000 کال پورې صرف اسلام کان الناس دا خلق امه یو امت واحده یو یعنی یو طریقه فبعث الله دلت وسروایا فاختلفوا دی اختلافك فبعث الله فسروا لك الله تعالى النبيين پیغمبران لرا مبشرین نذیر ورکون کی ومنذرین ير ورکون کی وانزلوا نازلك معهم دي سرال كتاب بالحق فحق ليحكم دي پر فیصلو کی بین الناس بمن خلقو کی فيما اختلفوا فيه پاسک جنی بکی اختلاف کړي وما اختلف فيه اختلاف نو کړي بده کی الذين مگر کسانو او تو چوغړ شو ته کتاب من بعد ما جاءتهم البينات ورستو دین چرالي د واضح دلائل بغيان بينهم د وجد زد نه بغيان د وجد زد نه بينهم ومن ذلك فهد الله الذين امنوا پس هدایتک الله تعالی کسانو ته لما اختلفوا دا خبرو چې په اختلاف کړو من الحق د حق نبیذ په حکم د الله سره والله الله تعالی يهدي هدایت کوي من يشاء او چاله چې غواړي الى صراط مستقيم لارې نه ایتام داسې مسله وا چې دنیا الله رب العالمین کله جوړول نو آدم علیہ السلام او حضرت حوا رضی الله تعالی عنها راولېګل د دې بچی کوم بچی کېدل دی بو ته حق دین خو دا وخت تیرېدو خلق او په عمل کو چې کله انسانان خډیر شو نو طبيعتونه مختلف شو موسمونه زمکي علاقه بدل شو دې سره مزاجونه بدل شو نو هغه سره اختلاف د مزاجونو سره اختلاف د خیالاتو سره اختلاف د نظریاتو راغی چې اختلاف د نظریاتو راغی نو الله رب العالمین د پیغمبرانو سلسله شروع کړ او هغه انبیاء علیهم السلام د حق وضاحت وکړو چې چا د حق تابعداري غلط واغي وبشراله او څوک چې نو متبعين حق هغه په خپل باطل کې پاتې شو ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان د دې خبرې تدخل الجنه چې داخل بشي جنت ته بغیر څه تکلیفه ولما یاتکم ترسلان دراغلی تاسو ته مثل الذين حالات عجيبه او تکلیف والا پشانت دا کسانو خلو چې تیر شوی من قبل ګمړان دستاسو نه مستهم البأساء چې رسیدلو دي ته تکلیف مستهم البأساء ورسیدل وغیت المخالفین بسبب البأساء فقر غریبی والضراء بیماری و مصیبتنا وزلزلوا اجرقول شوی حتی تردی یقول الرسول چهوغی پیغمبر د زمانی والذین آمنوا معه اوا کسانو چې ایمان وروړو دا غسره متى نصر الله كلبوي مدد الله الا ان نصر الله قريب بشك مدد الله تعالی نږدې ده د انبیاء او د مؤمنانو دا خبري د مایوسی د وجه نه وي چې متى نصر الله بلکې دې مطلب بداو چې یا الله کوم وخت کې به ته امداد را لېږي اصل کې دې الله د امداد وخت نو خودلې او د دې د غلبي وخت په مخالفینو باندې هغه معین نو دې ابهام د وجنه په انسان کې خامخا تعدی راځي نو انتظار به کو چې په انتظار باندې بس تړي شو نو الله ته به عرض وکړه په دعا کې چې الله تبکل امداد را لېږي دا خو عاجزي ده الله ته
الله ته تضرع ده، دا الله ته خوښ عمل دی. او بعض علماء کرام فرمایي چې دا داسې دی حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. داسې تکلیفونه به د کافرانو مسلمانانو ته ورکول چې مسلمانان به وجړه کولی شو او دوی به خپل پیغمبر ته راغله چې تا سره الله وعده کړې ده چې زه امداد کوم. نو دا امداد به کله وي؟ نو پیغمبر به تسلي ورکړه چې خبر شي د الله مدد نږدې دی. حدیث د بخاری کې راغلی دی، حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خانه کعبه سوري ته ناستو، څادر یې خور کړو، ویزر عالم مارزو کو د الله پیغمبره د کافرانو د ظلم تستاسو خیال دی، دی خو موږ سره ډېر ظلمونه شروع کړي دي، دعا وکړئ چې الله موږ سره امداد وکړي او د دې ظالمانو نه خلاص شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې حضرت خبابا صبر وکړه، ستاسو نه مخکې چې کوم مسلمانانو د نور امتونو هغې باندې ډېر تکالیف راغلي دي، حتی چې د اوسپنې په قینچو باندې د هغې نه غوښې کټ کړی شوي دي او والی شوي دي، سوځولی شوي دي. ځینې روایاتو کې راغلي دي ابو داود کې پخوا دور کې په نورو امتونو کې به یو مسلمانو ټول حکومت به د هغه خلاف و، بادشاهان به هم خلاف و، عوام هم بادشاهانو سره و، په ټول ملک کې به یو مسلمانو هغه به چې کله د اسلام او د ایمان اعلان وکړ نو کافران به راجمع شو، ورته به وي د دین نه وړګینې وژنو دي. هغه یو مسلمان به ځان له د ټول سلطنت د ټول کفارو مقابله کوله، نو هغوی به راله یو کنده به وکنستله، دا مسلمان به په هغې کې ودرولو، عرب یې راواغسته او په هغه ځای باندې به یې دوه ټوټې کړ او دې سره به هغه د دین نه نه وړېده. يجاء بالمنشار فيوزع على رأسه فيشق بسنتين وما يسده ذلك عن دين الله. دې سره هغه د دین نه وړېده او رسول الله دا آیت ولوست. آیا تاسو ګمان کوئ چې داخل بشئ جنت ته بغیر څه د تکلیف نه؟ ولما یاتکم تر څه نه دي راغلي تاسو نه، یعنې په تاسو باندې مثل الذین حالات او واقعات عجیبه د تکلیفونو دا کسانو په شان دي چې تیر شوي وړاندې ستاسو نه، مستهم الباسا چې رسېدلي دوی ته غریبي، والضراء بیماري، بأسا بدني تکلیف، مالی تکلیف، ضراء بدني تکلیف، وزلزلوا جړقولی شوي تر دې چې وبوي پیغمبر او هغه کسانو چې د سرې به ملګري وو کله به وي هغه امداد چې واده شوې ده. الا ان نصر الله قریب، بېشکه مدد الله نږدې دی. یسألونک تپوس کوي ستانه پیغمبره ماذا ينفقون، څه شی خیرات خو؟ قل وایه پیغمبره ما انفقتم کم مال چې تاسو خرج کوئ، من خیر ما انفقتم څه چې خرج کوئ تاسو، من خیر د حلال مال نه، فللوالدین نو مور او پلار له ورکوئ. مراد د دې نه نفلي خیراتونه دي، ښه زکات نه. مور پلار ته صدقات واجبه او زکات نشي ورکول. بیان القرآن کې تابع صاحب لیکلي مراد د دې نه نفلي خیراتونه دي. فللوالدین نو مور او پلار ته ورکوئ، والاقربین او رشتہ دارو ته، والیتام او یتیمانانو ته، والمساکین او غریبانانو ته، وابن السبیل او مسافرو ته. وما تفعلوا چې کوئ تاسو من خیر د نیک کارونه، فإن الله به علیم، الله په هغې باندې خبردار دی. کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ کول د الله په لاره کې، وهو کرح لکم، حال دا چې دا تاسو ته
طبعا ناخوخه دی کرہ لکم طبعا دا بد غنی واساو شاید ان تکرهو چې بد بغنی تاسو یو شی وهو خیر لکم بهتری تاسو لپاره واساو شاید دا ممکن ده تحبو شیئا چې خوښ بغنی تاسو یو شی وهو شر لکم هغه بد وی تاسو لپاره والله الله تعالی یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ يسألونك عن الشهر الحرام تبوس کستانه پیغمبره عن الشهر الحرام وبارد میاشتو د عزت کی قتال فی جنگ کول پای کی کول وی پیغمبره قتال جنگ کول پای کی کبیر غټ گناہ ده وصد عن سبیل الله او من کول د الله د لارې نو کفر به او کفر بالله باندې والمسجد الحرام او بدول المسجد الحرام واخراج اهله او استل اهل الذي منه الذي مسجد الحرام اکبر عند الله ډېر لوی ګناه ده الله پنځ والفتنه او کفر او شرک اکبر ډېر لوی ګناه ده من القتل د جنگ اصل کی خبره راسي و رسول الله صحابه کرام په سفر کې ما تعرض کو اتفاقا د کفار سره مقابله رااله یو کافر د دې لاس مړ شو په کوم ورځ چې دا کار شو نو دا د رجب رومبه تاریخ دی صحابه کرام وی چې دا د جمادی الثانی اخیری تاریخ دی هغه صحابه کرام خپل خیال داو چې دا د جمادی الثانی اخیری تاریخ دی او په حقیقت کې رجب داخل شو او رجب خو اشهر حرم کې هغه وخت په دې کې جنگ کول حرام او دې احترام ساتل فرض نو کافرانو به مسلمانانو باندې طعن شروع کړ مسلمانانو د احترام د میاشتو خیال ونه ساتو مسلمانانو فکر من شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال الله دا آیت نازل کړ او جواب ورکړ شو مسلمانانو ته مسلمانانو خو ګناه نه دا کړی او کړي وی بل فرض کا نو تاسو په خپل په کفر کې اخته کوم خلک چې دا اعتراض کوي هغه په کفر کې اخته دي او د حق دین مقابله تراوتی نو دوی صح حق دی چې په مسلمانانو باندې اعتراض کوي يسألونك سوال کیستانه پیغمبران الشهر الحرام قتال فيه وبارد میاشتو د احترام کې د جنگ کولو پای کې قل وی پیغمبر قتال فيه کبیر جنگ کول په دې کې یو ګناه ده وصد عن سبيل الله ومن كل الله دلارنا وكفر به او كفر كل بالله باندې والمسجد الحرام او بندول المسجد الحرام واخراج اهله واستل اهل المسجد الحرام منه المسجد الحرام اکبر ليغنا عند الله فرض الله والفتنه والشرك وكفر اكبر غير ليغنا من القتل الجنه ولا يزالون هميشه بيدا كافرون يقاتلونكم تجنگ گئی تاسرا حتى ترضي يردوكم کہ واپس کی تاسلرا عن دينكم دين تاسنا ان استطاعوا كوسيوشي ومن يرتد اسوك کہ واپس منكم تاسنا عن ديني دخل ديننا فيمت پس مرشو وهو كافر ودي كافر فاولئك ذا كسان حبطت برباد دي اعمالهم عملنا دي في الدنيا والاخره والدنيا واخرت کی واولئک ذا کسان اصحاب النار جهنم یاندی هم فيها خالدون دی وبایک همیشه وی ان الذين امنوا ترغیب بشکا کسان چې ایمان وروړي والذین هاجروا کسان چې هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړي په لار د الله کې اولئک ذا کسان يرجون امید لري رحمت الله د مهربانی د الله والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك سوال کی رستانه پیغمبر عن الخمر ببارد شرابو کی والميسر و جواری کی خمر مخامرین ماخوذ دی دا په عقل باندې پرده راولي خمار صادر ته وایي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خمر تعریف داسې کوي هو النيء من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد دا پخیو بدی د انګورو چې کله دا سخت شي او جوش وي او زګونه لړکی دا خبر حقیقی دی قرآن و سنت کی ذکر او دین علاوه نور شراب مشتا چې نور اشیاء نه جوړي او دا به ډېر خطرناک فرق میسر د یسر نه دی اسانتیا ته وایي کله کله جوارګر ته په اسانه ډېر مال ملو شي ابتدا د اسلام کې شراب جایز و نو دې آیاتونو کې الله اشاره کوي دې دواړو کې قباحت ته اسلام کی محکام چې راغلي تدریج سره راغلي په مزه مزه راغلي نو ابتدا کې دا شایتونه راغلل چې دې کې نقصانات هم شته سرسری فواید هم نشته په نقصانات ډېر زیات دي د فائدې نه بیا داسې حکم راغی چې په حالت د نشه کې مستمن دي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى بیا دا آیتونه راغلل چې دا نقصانی شی دی دا ما اختیاروه نو داسې درې څلور ادوار پکې تېر شوي دي الله رب العالمین په اسلام کې یو خاص اثر خیر چې کله یو ځل د دې حرمت راغلی وي د شرابو نو بیا هغه خلکو ته ګرانو په دې باندې عمل نو په مزه د دې د ژوند دا وېست او بیا ته ممانعت راولي دا آیت چې نازل شو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى عمر رضی الله عنه عرض کولو یا الله د شراب مبارک مونږ ته شافی حکم راولي کافی حکم سبا د حرمت د مخکې ځینې صحابه کرامو شراب نسکه بیا دا آیتون نازل شو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه دین ځان وساتئ. عمر فاروق رضی الله عنه عرض کو چې یا الله اوس او زاړه تاسو ته معاف دي. ورپسې الله فرمایل فهل انتم منتهون، تاسو نه منې کیږئ. عمر صاحب عرض کو چې یا رب العالمین مونږه منایو مونږه منایو. يسألونك تپوس کستانه پیغمبر عن الخمر ببارد شرابو کی والمیسر و جوارای کی قلوه پیغمبر فیهما پدی دوارو کی اسم کبیر دیر لیا گناہ دا ومنافع للناس او سفیدی بکی خلقو دپارا و اسمهما او گناہ دا دوارو اکبر دیر لیا دا من نفعهما دا فیدی دوارونا. نو د شرابو او د جواری باره کې لومبی آیات دا نازل شوی. دې وجې نه په دې آیات کې د دواړو حرمت بیانول مقصود نه دي، خو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو دا دواړه پرېږدئ او مشوره تور ورکئ. واسمهما اکبر من نفعهما. ويسألونك او سوال کی استانه پیغمبر ماذا ينفقون سخرج کوم په خیرات کی قل او یا پیغمبر العفو اغشی تستاسو د ضرورتو نه زیاتی وی كذلك دارنگی يبين الله بیانی الله تعالی لكم الآیات او د پر احکام خپل صفا صفا لعلكم تتفکرون دې لپاره تاسو فکر وکړئ د دنیا او د آخرت په معاملاتو کې په دنیا په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې. ويسألونك سوال کې دي ستنه پیغمبر ان الیتاما په بار د یتیمانو کې. یتیم ار اغا سړی ار اغا نابالغ معشوم چې بلارې مرشي. وسارو کې یتیم چاته وي چې مورې مرشي، او په انسانانو کې یتیم چاته وي چې نابالغ او پلارې مرشي. زموږ یو استاد هغه خبره کوله په لاهور کې ومه مونځ وکړو، جومات نه چې راوتو نو یو بوډا سړی سوال یې کولو چې د الله په نامه خیرات راکړئ زه یتیم یم او د الله په نامه خیر غواړم. زه ورجوخ شوم وایي چې ما ته چې بابا دا ستا په شانتې یتیمانان خو مونږ ټول لا یتم بعد الحلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بالغیدو نه بعد یتیمواله نه پاتې. ويسألونك او سوال کی استنه پیغمبر عن الیتاما په بار د یتیمانو کې قل و پیغمبر اصلاح رعایت اصلاح اموال دی. قل و پیغمبر اصلاح لهم رعایت مصلحت اموال دی خیر بهتر دی. وان تخالطوهم او کدی تاسو ځان سره شریک کوي فیخوانکم نستاسرون دی. والله الله تعالی يعلم المفسد پیجنی فساد کو ان کے من المصلح اصلاح کو ان کے. ولو شاء الله کچرت مختل الله تعالی لعنتکم متصبه په تکلیف کې چولی وای. ان الله عزیز حکیم الله غالب دی حکمت والا. سمانا کم کسان چې یتیمانان پالي پکور کې یتیم او د یتیم معلوم وي او دا سړی خپل بچیم لري. اوس مثلا دو یتیمانان دي پکور کې او 15 زامن نو لوریان دي دي نو کده دا یتیم په خرج کې ځان سره شریکي
ٹھیک ده خو داسې به نه کوي چې خپل 15 کسان دي او یتیمانان 2 دي 15 بال بچ دي او خود خاون 2 کسان دي مثلا او 2 یتیمانان نو داغي خرچه خو ډیره ده نو مثلا کروټه په هي نو د دې په 2 پیړې بل فرض کا مثال چې 2 روټه غي خوري نو دا 2 کسان 3 روټه خوري نو د 3 پیړو په مقدار وړو بد دی راځي د سلور روټه خوري د سلور پیړو مقدار او د اغي خرچ به اغي په خپل ادا کوي د خپل بچو د پیزو هغه خرچ به د اغه طرف دا په شریک اوسېدلو لپاره اوس دا سي شریعت ونوي چې یاره تاسو خامخا دې ځان سره شریک کړئ بلکې که شریکوي هم جایز دي که ځان لدی لپاره پخلی کوي او تکلیف نه هم جایز خو ځان له کله کله مشکلات جوړ شي نو شریعت ځکه په دې کې نرمي وکړله یعنی اصل خبردار چې ارث دې ځان لشي او دې سره تکلیف جوړیږي نو شریعت ځکه داسي دې کې دا تجویز ورکړ بل خبره ده والله يعلم المفسد من المصلح او قل اصلاح لهم خير اصلاح د مالونو څه ته وایي د دې مطلب دا دی چې یو سړی په خنیت باندې د یتیم د مال راوالي او دا سکار کې لګي او دا غي ګټه راځي د یتیم له ساتي یا د یتیم په خرڅ باندې لګي او دې په دې کې د خیانت اراده نه لري نو دا ډیره بهتره خبره اصلاح د اموال داسې مطلب ولا تنكحوا المشركات ولو شاء الله لعنتكم د دې څه مطلب که غوښتل الله تاسو په مشقت کې چوری وي هغه دا چې الله به فرمایلی چې د مال څوکیداری کوا او دې د بار به زیات ځان له پخلې کې او ځان سره مشرک او بیا به ګرانه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انک وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ز او هغه سره چې یتیم پالنه کوي پرورش کوي په جنت کې بداسي یو ځای نبی علیہ السلام مسواک غوتا او منځه غوتا یو ځای رسول الله په وصف جلیل کې دا راغلي وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل بخاري كتاب النفقات اے الله پاغس بن مخ باندې وسیله کوم تا تداس بن مخ چې طلب د ورېدو کېږي د وریځونه د هغه په خپل په سپین مخ وابيض يستسقى الغمام او هغه سپین مخ چې طلب د ورېدو کېږي د وریځونه د په مخ باندې سمال الیتامى عصمة للارامل پر یادرس دې د یتیمانانو عصمة للارامل او حفاظت کوون کې او ډال دې او پرده ور کوون کې تحفظ ور کوون کې کونډو لرا نبی اسلام مبارک صفات ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوي د مشرکو خود سره حتی تر دې يؤمن چې د ایمان وروړي ولا امتر خام خاوین ز مؤمنه مؤمنه خير بهتر ده من مشرکه د کافر خدینه ولو اعجبتكم اگر چې خو خبر استاسو دا کافره او خبر لګی تاسو باندې حسن او مال دی ولا تنكحوا المشركين او پنکا مور کوي مشرکانو سړو تخپل لونه خوان دي حتا تر دي یؤمنو چې د ایمان وروړي یا
ولا تنكحوا المشركين اے مسلمانانو خذو نکاح مکوي د کافر سړو سره تر دې چې د ایمان وروړي والعبد خامخا غلام مؤمن خیر بهتر دی من مشرکین د کافرنا ولو اعجبکم اگر چې خوف وستاسو دی اولئک دا کسان يدعون بلنکی الى النار اورتا والله الله تعالی يدعو بلنکی الى الجنة جنت طرفتا والمغفرة ومغفرة بإذنه وحكم بالسلام ويبين بياني آياته آيات نخبل للناس لخلق فعلي البارة لعلهم يتذكرون دي البارة نسيت والي